تازه خبر پر ټولنیزو شبکو له ځینو طالبانو سره د بهرنیو ښځو د عکسونو خپرېدو غبرګونونه پارولي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي جنایي وګړي دي، د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونه خپرېدو د ځینو افغان نجونو د ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر یو بام، دوه هوا او د شرم او افسوس وړ ده. د کابل ښار یوې اوسیدونکې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی او له بهرنیو میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیري چلند دی. هغه وایي دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځایه محرومې کړي یو او آن ویلي دي چې باید له نامحرمو سره خبرې ونه کړي. نور مسایل خو په هر حال موږ یې آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولی یو. خو دوی خپله هره ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هره ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډیره راحتۍ ګرځي او راګرځي او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته. په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت یې مشخص نه دی، پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي، د طالبانو له وسله والو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراک او د هغو ترڅنګ له وسلې سره لیدل کېږي. په دغه عکسونو کې د طالبانو د ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوږده پر اوږده د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. یادونې ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو شبکو خپاره شوي چې د خواله رسنیو کارکوونکو پرې نیوکې کړې وې او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو او نجونو سره د دوی توپیر چلند څرګندوي. ګران دوستانو، دا و د نن چمتو شوی ویډیو. تر بیا هم په الله سپارم، ښې چارې ښه واخلئ.